تازه خبر په پکتیکا کې پر موټر د بې پیلوټه الوتکې برید 8 کسان پکې وژل شوي دي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. پکتیکا په پکتیکا کې سیمه ییزې سرچینې خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکې لخوا یو موټر په نښه شوی دی. سرچینې هشت صبح ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیښه شنبې د غبرګولي په 12 ماښام مهال د ګومل ولسوالۍ په ترخه سیمه کې رامنځته شوې ده. په دغه برید کې د وسله والو کسانو موټر په نښه شوی دی. سرچینې مني په دغه برید کې 8 وسله وال وژل شوي دي. تر اوسه د دغه برید د قربانیانو هویت نه ده څرګند شوی او طالبان هم په دې هکله څه نه دي ویلي. دغه راز تر اوسه معلومه نه ده چې دغه الوتکه د کوم هیواد ده. تر دې مخکې هم د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پوځ له لوري څو ځلې د ټي ټي پي پر غړو ورته بریدونه شوي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.